د هلمند د ګرشک ښاروالۍ مسؤلین خبر ورکوي چې د روان 1405 کال په جریان کې به د څه باندې اویا میلیونه افغانیو په ارزښت 12 پروژې پلي کړي. هغه پروژې چې ګټه ټولو ښاریانو ته رسیږي، خو ښاریان غوښتنه لري چې لا دې هم د ښاروالۍ له لوري په ښار کې هغه پروژې تطبیق سي چې د خلکو ژوند ورسره هوسا کیږي. د ګرشک ښاروالۍ په روان 1405 مالي کال کې د څه باندې اویا میلیونه افغانیو په لګښت باندې 12 پروژې په پلان کې لري، چې د هغو له جملې څخه د جکشن د سړک کریزي ده، چرۍ دي، ګلدان دی، او د هغه رقم د پارک جوړول دي، په ښار کې د نورو چریو جوړول دي، د عامه تشنابونو جوړول دي، او د ښاروالۍ د رهایشي کورونو جوړول دي، او دې ته ورته ګڼې نورې پروژې په پلان کې لري چې عملي یې کړي. د رغونې دغه کار د ګرشک ښاروالۍ د هغو پروژو یوه برخه ده چې د ښار د ښکلا او ښېرازۍ ترڅنګ یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. په خپل ملک کې ډېر خوشحاله یو چې خپل د ملک کار کوو، زمینه راته مساعده ده، د بل ملک او د بهر وتلو څخه راګرځېدلي یو. دلته په خپل ملک کې خپله خواري کوم او وطن ابادېږي، هم موږ ته خواري د عیال روزي یو شی راته میلاویږي. د ښاروالۍ د خوا دا کار شروع شوی دی، موږ دپاره کار زمینه برابره شوې ده، موږ ډېر خوشحاله یو د دغه څخه. تر مخه بېکاره وو، اوس پر کار باندې سوي. بلخوا د ګرشک ولسوالۍ اوسېدونکي د ښاروالۍ وروستۍ هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې لا هم په ښار کې د عامه پروژو د پلي کېدو اړتیا شته. ډېر څخه موږ خوشحاله یو، موږ سره ډېره همکاري کړې ده، ښار ترتیبي رسم کړی دی وروره. موږ ځینې خوشحاله یو، په بعد یې ښار صفایي موږ سره مچرۍ پاکې دي وروره، ترتیب مو ټوله برابر دی. غوښتنه بس دغسې کوو وروره چې د دغه څخه مقصد نور لا اضافه اوس هم کور ودان په دې 15 کاله کې ډېر خدمت یې موږ ته کړی دی. لا نور هم غوښتنه ځینې کوو، اوس هم اګر د مطبوعاتو شیان اګر راته برابر کړي کور یې ودان. باید وویل سي چې د هلمند ګرشک ولسوالۍ یوه ګڼ نفوسه سیمه ده چې هر کال د ښاروالۍ او اړوندو ادارو له لوري پکښې ګڼې پراختیایي پروژې پلي کېږي. د دغو پروژو ګټه د ولسوالۍ ډېرو اوسېدونکو ته رسیږي چې د تېر کال په ترڅ کې د برېښنا د پروژو پلي کېدل یې له مهمو بېلګو څخه یادولی سو. نعمت الله همت، امید راډیو، هلمند.